أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند شپږمه پته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره پته کې موږ هغه قصه بیانول چې عقبه ابن ابي معيط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مېلمه کړی او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د خوړلو څخه تر هغو انکار کاوه چې عقبه د شهادت کلمې ونه وایي، او عقبه هم د عقیدې په لحاظ نه بلکې د میلمه د ډوډۍ خوړلو دپاره د شهادت کلمې وویل. او د عقبه آشنای ابی ابن خلف د هغه څخه ډیر ناراضه او خفه سو. د خپل خوشاله کېدو دپاره یې و عقبه ته دا شرط کښېښاوه چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم پر مخ به ورتوټې، او عقبه هم دغه د انسانیت څخه لري او ناوړه کار وکړي چې په دغه باره کې د سورة الفرقان دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هغه د قیامت ورځ در په یاد که چې دغه ظالم به د پښیمانۍ په سبب د ډېره غمه او افسوسه به په خپلو لاسو خولې لګوي او وایي به چې کاشکې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره د هغه پر لار تللی وای. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، او وایي به ما لره چې ویل هلاک او خرابي وي کاشکې مې فلانی چې دغه ابی ابن خلف دی د ځان دوست او خلیل نه وای ګرځولی. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني، په تحقیق زه د ګمراه کړم د ذکر او نصیحته د قرآن پس له هغه څخه چې ماته راغلی و. دا نو الله عز وجل فرمایي: وکان الشیطان للانسان خذولا، او شیطان د انسان دپاره ښویونکی او خطا ایستونکی دی. عقبه ابن معيط به د قیامت په ورځ وایي ډېر افسوس دی، قریبه وه چې زه اسلام ته داخل سوی وای، مګر ابی ابن خلف کافر ورته راغلی او ګمراه یې کړي، نو به د قیامت په ورځ د پښیمانۍ په خپلو لاسو غاښونه لګوي چې ایمان او اسلام یې د لاسه ووتی، سره د دې چې دی ورنږدې سوی و. ابو جهل ملعون به ځینې وختونه ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته کښېنستی، قرآن مجید به اورېدی او بیا به ولاړ سو، نه ایمان راوړي او نه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اطاعت کاوه. خو پر دې سربیره دی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په خبرو هم ازاراوه، د عبادت او لمانځه څخه به منع کاوه، او بیا به یې دغه خپل د شر په عمل فخر هم کاوه لکه یو لوی کار چې یې کړی وي. او د ده ملعون په باره کې د سورة القیامه دغه آیاتونه نازل سوه چې رب عز وجل فرمایي: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. يعني بیا یې نه یقین وکړي او نه تصدیق وکړي د دغه قرآن او نه لمونځ وکړي، مګر قرآن یې درواغ وباله او د ایمان څخه یې مخ وګرځاوه، او بیا د دغه مجلس څخه خپل اهل یا کورنۍ ته په تکبر سره ولاړي. او د اولې ورځې څخه چې ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولیدی چې په حرم کې لمونځ کوي، ابو جهل منع کاوه. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د مقام ابراهیم سره لمونځ کاوه، ابو جهل ورته راغلی ویل: یا محمد، ما ته د دغه کار څخه نه منع کړي، که دې بیا دلته لمونځ کړی وو زه به در سره جوړ سم. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په مقابل کې ورته ودرېدی. ابو جهل ویل: یا محمد، ته په چی زما مقابله کولی سې؟ په والله زه په دغه ښار کې تر ټولو ډېر نفر لرم. او په یوه روایت کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ابو جهل تر ګریوانه ونیوي، ویې ښوراوه او دا آیات شریف یې ووایه: اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. د الله دشمن ابو جهل وویل: ایا ته ما ته په عذاب سره وعده راکوې یا محمد؟ په والله نه ته او نه ستا رب په ما څه کولی سي، او زه تر هغو ټولو خلقو معزز یم کم چې په مکه مکرمه کې ژوند کړی دی. ابو جهل یوازې په دغه وینا سره کفایت نه دی کړی، بلکې ورځ په ورځ یې دشمني او عناد زیاتېده. امام مسلم د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې ابو جهل و قریشو ته ویل: محمد ستاسې په حضور سره ستاسې په حضور سر پر سجده ایږدي؟ دوی ویل: هو.
ابو جهل ویل زما د پلات او عزا سره قسم وي کما ولیدي پر غاړه به پښه ورکښېږدم او مخ به په مځکه پورې ور ومږم. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راغلی او په لمانځه یې شروع وکړه. ابو جهل په دې نیت ورهیسو چې پر غاړه پښه ورکښېږدي او هغه خپل شوم نیت عملي کړي. قریش ورته ګوري چې ناببره ابو جهل د شا پر طرف غلي او لاسونه داسې ښوروي لکه هغه څوک چې د ځانه څخه یو شی منع کوي. قریش ورته ویل څه درته پېښه شوه یا ابوالحکم؟ ابو جهل ویل زما او د ده په مابین کې د اور خندق و او مخ ته مې وزرونه و او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي که دی ما ته رانږدې سوی وای ملائکو به اندام کړی وای. دا یو څه بیان د هغه ازارو او تکالیفو کوم چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورکول کېده. سره له دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لوړ او خواږه شخصیت خاوند و، د عامو او خاصو خلقو په زړو کې یې وقار او دبدبه درلوده او پر دې سربیره د ابو طالب هغه چې په مکه مکرمه کې ډېر عظیم او محترم سړی و په ساتنه کې و. دغه یې حال مګر هغه نور مسلمانان خاصتا هغه کسان چې ضعیفه وه د هغو په مقابل کې دغه ازارونه ډېر شدید او ډېر ترخه او په عین حال کې هرې قبیلې و هغه چاته د عذاب ورکولو وظیفه پر غاړه واخیسته کوم چې د دوی د قبیلې څخه مسلمانان سوي وه یا مسلمانان یې ده، او هر هغه څوک چې قبیله به نه درلوده و هغو ته به لچک او اوباش خلق ور وګمارل. هم به د قبیلو رئیسانو خپل زړه پسړاوه او هم به اوباشانو قسم داسې سخت عذابونه ورکول چې په اورېدلو یې د انسان زړه ټوک ټوک کېږي. راسي چې دغه عذابو او ازارو څخه یو څه واورو چې دا را معلومه سي چې اسلام په څونه تکالیفو نشر سوی تر ما او تا را رسېدلی دي، خو بدبختانه چې نن ورځ موږ د هغه څخه بې پروا یو. اولا ابو جهل چې به د هر چا د اسلام راوړلو واورېده که به هغه سړی د قوم او شرف خاوند و نو به خبر کړي او په اوسني اصطلاح اخطار به ورکړي. ورته ویل به سړیه خبر اوسه چې په مال او عزت کې به دونه تاوانونه در ورسوم چې ته به توان او طاقت ونه لرې، او که به هغه سړی ضعیفه و نو به وهل او ټکول ورکول. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه چې مسلمان سو د ده اکابه په هغه بوریا کې وپېچي چې د خرما د درختي د بلګو څخه به جوړه سوې وه او بیا به یې د کښته څخه دود ورته جوړ کړي. دی رضی الله تعالی عنه به په بوریا کې پیچلی او دغه دوده به ورکول کېده. مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه چې ډېر نازولی او ډېر پیشني ځوان و په ناز او نعمت کې لوی سوی و، کم وخت چې د ده مور د ده په اسلام خبره سوه خواړه یې ځینې منع کړه او د کوره یې ویستې. دغه نازولي مصعب د تکالیفو او زحمتو څخه داسې پوست واچاوه لکه مار چې پوست اچوي. او یو بل د هغو کسانو څخه چې سخت ازارونه او تکلیفونه ورکول سوي دي حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې د امیه ابن خلف مریی و. امیه به د ده په غاړه کې رسۍ ور واچول او بیا به یې د هلکانو په لاس ورکړي چې د مکې مکرمې په غرو کې یې وګرځوي. تر هغو به یې ګرځاوه چې ټوله هلکان به ستړي سوه او د بلال رضی الله تعالی عنه په غاړه کې به د دغه رسۍ زخمونه پاته وه. امیه به دغه رسۍ ونیول او بلال رضی الله تعالی عنه به په ډېر زور او شدت سره د ځان و طرف ته راکش کړي او دلته به ښه ټینګ لرګی ووهه او بلال رضی الله تعالی عنه به په زور د دوبي د غرمې و لمر ته کښېناوه او خواړه به نور کول. او تر دې ټولو اشد عذاب دا و چې بلال رضی الله تعالی عنه به تر مکې مکرمې د باندې و دشت او غرو ته ویستي او پر هغه مځکه چې د لمر په حرارت به دونه توده سوې وه چې غوښې به پر کبابېدې. دا خبره هغه چاته معلومیږي چې د مکې مکرمې ګرمي یې لیدلې نو به پر دغه ګرمه او سوځونکې مځکه لڅ بې له کالو پرېږدي او بیا به یوه لو او درنه ډبره چې په څو نفرو بیا پورته کول د بلال رضی الله تعالی عنه پر ځګر کښېښول او بیا به ورته ویل په والله تر هغو به دغسې یې چې یا به مرې یا به د محمد څخه انکار کوې، د لات او عزا عبادت به کوې. خو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به په دغه حال کې دغه ویل احد 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 احد. په وروسته کې د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وشوه چې د دغه جملې سر څه و، تا ولې دغه یوه جمله اختیار کړې وه چې احد احد؟ بلال رضی الله تعالی عنه ویل ما په اول کې قسم جملې ویلې خو په ټولو کې دغه جملې و کفارو ته ډېر تکلیف ورکاوه او دغه جملې ډېر قهر وروستی او زما زړه غوښتي چې دوی زهیر کړم، نو ځکه مې یوازې دغه جمله د دوی د عذاب په سبب اختیار کړې وه. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دغه حال و تر څو چې یوه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېرېدی او کفارو و بلال رضی الله تعالی عنه ته دغه عذابونه ورکول. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی د خپل مالک امیه څخه رانیول بلکې خپل تکړه مریی یې د بلال رضی الله تعالی عنه په بدل کې ورکړي او څوک وایي په 15 یا اوه اوقیه د سپینو زرو یې رانیوي او بیا یې آزاد کړي. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه به ویل ابوبکر سیدنا واطلق سیدنا، یعنی زموږ سردار ابوبکر زموږ سردار بلال آزاد کړي
او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه چې د بني مخزوم د آزاد مریانو څخه وو، دی او د کورنۍ د هغو کسانو څخه دي چې ډېر تکلیفونه او زحمتونه یې لیدلي دي. د پلار چې یاسر نومېدی او د مور چې سمیه نومېده مسلمانان سو. مشرکانو به د ابو جهل په مشرۍ د ګرمۍ په شدید موسم کې دښته وایستل او هلته به سخت عذابونه ورکول. د دوی په مثل عذابونه ډېرو لږو کسانو لیدلي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به تېرېدی دا د دوی عذاب به لیدي، نو به وفرمایل صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. یعنی د یاسر کورنۍ یا اولاد صبر کوي، ستاسې لپاره وعده سوی ځای یا د ورتګ ځای جنت دی، او دوی همیشه په دغه عذاب کې وو. تر څو چې یوه ورځ ابو جهل نور هم د دوی عذاب ورډېر کړي او د عذاب ورکولو په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پوچ او پحش ویل. سمیه رضی الله عنها د یوې خبرې جواب ورکړي او په دغه وخت کې د شهادت کلمې وویل. ابو جهل د ډېره قهره په نیزه ووهل او مړه یې کړه. سمیه رضی الله عنها په اسلام کې اوله شهیده ده او بیا یې پر یاسر راواچول او وهي. یاسر چې سپینږیری او ضعیفه سړی و، خو بیا هم پر دین ټینګ و، ویل هېڅکله دغه دین نه پرېږدم. نو یاسر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وهلو کې د ابو جهل ملعون د طرفه ووژل سو او شهید سو. بیا یې نو پر عمار چې د دوی زوی و راواچول. پس له هغه څخه چې د مور او د پلار یې د په حضور شهیدان کړه، و ده ته یې هم قسم قسم وهل او عذابونه وکړه. یو وار به پر ګرمو ډبرو پرېیستي، یو وار به لود رنه ډبره د پر ځګر ورکښېښول، یو وار به په اوبو کې وټکئ. دا وهل او عذابونه و داسې اندازې ته ورسېده چې د تحمل او زغملو امکان یې نه و. ابو جهل ورته ویل په والله تر هغو دې نه پرېږدم چې و محمد ته ښکنځل ونه کړي او پر لات او عزا ښه ونه وایه. معلومه خبره ده چې عمار رضی الله تعالی عنه دونه ځان ټینګ کړي چې په وسه یې پوره و، مګر وهل او عذابونه په داسې اندازه کې وه چې دی یې نور طاقت نه درلودی او مجبور سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په بدو سره یاد کړي. ابو جهل په دې سره هم کفایت ونه کړي، ویل یا نور یې هم واهه او ویل تر هغو دې وهم پر مځکه یوه توره خزدکه رهي وه چې ونه وایه چې دغه خزدکه زما رب دی. تر څو چې عمار رضی الله تعالی عنه د عذاب د سختۍ او د شدت څخه د ابو جهل د غوښتنې خبرې وکړې. بیا یې نو پرېښم. اوس نو عمار رضی الله تعالی عنه ډېر غمجن او خفه دی چې ولې مې پر وهلو صبر ونه کړي او ولې دا خبرې راڅخه وویل شوې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په عذر او ژړا سره ورغلی، ویل یا رسول الله نه پرېښولم، مور یې راووژل، پلار یې راووژي او زه هم تر هغو وهلم تر څو چې تا ته مې بد وویل. او بیا مې وویل دغه خزدکه زما رب دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا زړه څه ویل؟ یعنی په زړه کې دې څه ویل؟ عمار رضی الله تعالی عنه ویل زړه مې پر ایمان مطمئن و، یعنی زړه مې پر ایمان ټینګ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عمار ان عادوا فعد، یعنی که بیا ستا د وهلو دپاره راغله بیا د دوی د خوش خبرې وکړه. او په دغه باره کې په سورة النحل کې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني هر هغه څوک چې پس له ایمان راوړلو پر الله جل جلاله کافر سي، پر هغه د الله غضب دی. بیا له هغه چا څخه چې زور پر وسي او د مجبوریه د کفر کلمه ووایي او په داسې حال کې یې ووایي چې د ده زړه په ایمان سره مطمئن او آرام وي. مګر هغه څوک چې سینه یې و کفر ته پراخه وي، اعتقادا دغه د کفر په کلمه راضي وي، نو پر دوی د الله جل جلاله د طرفه غضب وي او دوی ته په آخرت کې ډېر لوی عذاب شته. دې ته مرتد ویل کېږي. نو عمار رضی الله تعالی عنه یا د عمار په مثل که په چا زور راسي او زړونه یې د ایمانه ډک وي، جبران د کفر کلمه په وویل سي، هغه معاف دی. او بل ابو فکیهه رضی الله تعالی عنه چې نوم یې افلح او د بني عبدالدار مریی و، د ده پر پښه به یې رسۍ ور وتړل او پر ډبرینه مځکه به یې کشاوه. او بل هغه څوک چې د اسلام او ایمان په لار کې یې ډېر وهل او ټکول زغملي دي خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه دی چې د ام انمار بنت سباع الخزاعي مریی و. مشرکانو په ده د ډېرو سختو عذابو خوند کتلی دی. دی رضی الله تعالی عنه به پر ویښتانو نیولی و او کشاوه به غاړه به ډېره سخته ورپېچل. څو واره یې پر داسې ډبرو پرې ایستلی دي چې پر هغو به یې اور بل کړي وو او بیا به یې پر ده یوه لوړ ډبره کښېښول د هغه ګرمو ډبرو څخه شور ونه خوري. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه به یې پر سره ریګ لڅ پڅ پرې ایستي یا به پر ډبرو اور بل کړي چې هغه ډبرې به داسې سوې لکه اور پر دغه ګرمو ډبرو به یې پرې ایستي او کشاوه به.
د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت په وخت کې حضرت عمر او نور اصحاب کرام ناس و خباب رضی الله تعالی عنہ هم حاضر وو. عمر رضی الله تعالی عنہ پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا خباب کوم عذاب ډېر سخت وو چې در باندې تیر شوی دی؟ خباب ویل یا امیر المؤمنین دغه په مثل مې بل عذاب نه دی لیدلی او شاه یا ملا یې لڅ کړه. حاضرین ورته ګوري چې په ملا کې یو لوی کډۍ یا واله ده چې د اوږو څخه نیولې بیا د ملا تر لاندې حصې پورې رسېدلې ده. د ده رضی الله تعالی عنه په ملا کې توره سوځل سوې واله وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو، ملا کیندل سوې او سوځل سوې. ویل والله داسې عجیب او غریب زخم مې نه دی لیدلی، دا یې څه در وکړه چې دا زخم در پکښې جوړ سو؟ خباب ویل یا امیر المؤمنین کفارو پر ډبرو اور بل کړي او په دا اور کې یې نورې ډبرې هم کښېښولې، څو دا ډبرې ټکې سرې سوې، داسې وګرځېدلې لکه اور. او بیا یې زما څخه کالي وکښه او تر پښو یې ونیولم، پر دغه ډبرو یې پرېایستلم او پر کشولم یې. د هغو ډبرو اثر دغه دی چې وینې یې. پس له هغه څخه چې کفارو و خباب رضی الله تعالی عنه ته دغه عذاب او د اسلام راوړلو سزا ورکړه، خباب رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د ډېره درد څخه یې ژړل. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې تر پوښو لاندې او د کعبې شریفې په دیواله پورې مښتی و. خباب رضی الله تعالی عنه ورته کښېنستی او ویل یا رسول الله قریشو ډېر عذاب راکړي او ډېر یې ازار کړو. خپله ملا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورښکاره کړه چې دغه حال دی او دغه یې راسره وکړه. تر دغه نو زیات عذاب څونه او څه شوي؟ ایا ته و الله جل جلاله ته دعا نه کوې؟ ایا ته د الله جل جلاله څخه زموږ نصرت نه طلبوې؟ د خباب مقصد دا دی چې د مسلمانانو ژر نصر او بری په نصیب سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او ویې فرمیل یا خباب هغه کسان چې تر تاسې د مخه وه یو مسلمان نفر به راوستی او غار به وکیندي، په دې غار کې به دا مسلمان ودراوه او نور غار به په خاورو ډک کړي، بیا به د اوسپنې اره د مسلمان پر سر ور کښېښول، پر مابین به اره کړي، دوې حصې به کړي. بل مسلمان به راوستی د اوسپنې تیرې ژمنځې به ورته نیولې وې، د دغه نفر غوښې او رګونه به ورژمنځول. بیا هم دغه عذابو هغه خلق د دین څخه نه اړول. یا خباب والله الله جل جلاله به دغه دین پوره او کامیابه کړي تر داسې اندازې چې یو نفر به د حضرموت څخه تر صنعا پورې یوازې ځي او بې له یوه الله د بل چا څخه به نه بیریږي. صنعا او حضرموت په یمن کې د دوو ښارونو نومونه دي. مګر تاسې تلوار کوئ، نصر کومک کامیابي راتلونکي دي، مګر د آزار د قبلولو څخه چاره نشته. دا امتحان دی، صبر غواړي، باید صبر وکړي چې مجاهد د منافق څخه وپېژندل سي او خامخا باید صابر د بې صبره څخه جلا سي او خلق بې له الهي امتحانه نه پېژندل کېږي او نه معلومیږي. او د الله جل جلاله د دغه قول چې فرمایي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یعنی خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې فقط دونه ووایي چې موږ ایمان راوړی دي او دوی به امتحان نه کړل سي. د دغه آیات شریف مقصد دا دی چې خلق دې دا ګمان نه کوي چې فقط دونه ووایي چې موږ مسلمانان یو، بس پر دغه به پرېښول سي او امتحان دې نه کړل سي. یا امتحان ضروري دی ورونو. په ژبه سره د ایمان دعوه کول اسانه کار نه دی. هر څوک چې د ایمان دعوه کوي ابتلا او امتحان ته دې هم تیار سي، ځکه دغه امتحان دی چې صادق او کاذب په معلومیږي. که دغسې امتحانونه نه وي خلق صادق او کاذب نسي سره پېژندلی. او بل هغه څوک چې ډېر عذاب ورکول سوی دی زنیره رضی الله عنها وه. دونه عذاب ورکول سو چې د سترګو دید یې د لاسه ورکړي، یعنې ړنده سوه. نو کفارو به ویل چې لات او عزا ړنده کړه. څرنګه چې دې لات او عزا پرېښول او دا د هغو څخه منکره سوه، عبادت یې نه کوي، نو هغو ړنده کړه. مګر الله جل جلاله د دې د سترګو لیدل بیرته ورکړه. سترګې یې بینا سوې چې دا هم یوه الهي معجزه وه او کفار وشرمول سوه. او بل هغه څوک چې ډېر عذابونه ورکول سوي دي یوه ښځه وه چې نوم یې نهدیه و او یوه لور هم ورسره وه. دوی دواړو ایمان راوړي او د دوی مالکه چې یوه ښځه وه و دوی ته عذابونه ورکول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورغلی ویل ولې عذاب ورکوې؟ ښځې ویل والله دوی بل چا د لارې نه دي ایستلي بې له تا، قسم په الله هېڅکله دې پرېنږدم. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل قسم مه یادوه. ښځې ویل نو یې راڅخه رانیسه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم دواړې رانیولې او آزاد یې کړې. او بیا په مسلمانانو کې دغه طریقه شروع سوه چې قوي او غني مسلمانانو به مسلمان مریان او مسلمانې منځیانې د هغو د مالکانو څخه رانیول او بیا یې آزادول. خاصتا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار سو. هر چیرې چې به ضعیفه مسلمان مریی یا مسلمانه مینځه ولیده هغه به رانیول او آزاد به کړ. څو چې اوه یا اته نفره یې آزاد کړ.
نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار ابو قحافه چې نوم یې عثمان و ورته وویل زویه ته پر دغه دین یې او مریان آزادوي که قوي نفر آزاد کړي کومک به دې وکړي د ضعیفه د آزادولو څخه به څه فایده واخلي دوی په خپله ضعیفه دي تا ته فایده نشي رسولی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وویل پلاره زه د دې دپاره نه آزادوم چې زما کومک وکړي بلکې زه د الله جل جلاله دپاره آزادوم نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې د سورة اللیل دغه آیاتونه نازل شو چې رب عز وجل فرمایي الذي يؤتي ماله يتزكى یعنی هغه څوک چې خپل مال د دې دپاره ورکوي او مصرفوي چې پاک سي ځان په پاکي وما لأحد عنده من نعمة تجزى او د سره د هیڅ نعمت او هیڅ احسان نوي چې دی د هغه بدله او عوض ورکوي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى خدا د ده ورکړه فقط د خپل لوړ او لوی رب د رضا دپاره وي ولسوف يرضى او ژر چې خامخا به دی د الله جل جلاله د طرفه راضي سي ورونو دغه آیاتونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې نازل شوي دي دا چې دغه ضعیفه منځي او مریان فقط د هغو د ضعف او مظلومیت په سبب د الله جل جلاله د رضا دپاره آزادول او خپل یې هیڅ مقصد او غرض نه درلودي نو الله جل جلاله فرمایي چې ډېر ژر به دی د الله جل جلاله د طرفه په جنت او د الله جل جلاله په لقا راضي شي خو د آیاتو مضمون عام دی که نن ورځ هم یو څوک بې له خپل شخصي مقصده د الله جل جلاله د رضا دپاره خپل مال د خیر په کارو کې مصرفوي هغه دې مطمئن اوسي چې الله جل جلاله خامخا هغه په جنت سره راضي کوي ولسوف يرضى د دغه نیک عمل په مقابل کې چې دی خاص د الله جل جلاله دپاره کوي او د هغه تر شا یې خپله فایده نوي سنجولې الله جل جلاله به په آخرت کې راضي کړي ورونو د زړو مالک الله دی او د انسان د زړه په هر حال خبر دی نو موږ باید په خپلو عملو کې د صدق او اخلاص څخه کار واخلو د دین په کارو کې باید دنیوي ګټې او فایدې په نظر کې ونه نیسو دا د دې لپاره چې هغه ښه عمل مضایع او عبث نسي د خیر هر کار مو باید د الله جل جلاله دپاره وي د هغه مسلمانانو څخه چې د اسلام په سبب وهل سوي او آزار سوي دي یوه هم د بني مؤمل یوه منځه ده او دې ته چا عذاب ورکاوه عمر بن الخطاب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه وخت لا نو مسلمان سوی دا کار په خپله خوښه او د ثواب دپاره کاوه ځکه نه دی د دې مالک او نه دا د ده د قومه څخه و کوم وخت چې به عمر رضی الله تعالی عنہ د خپلو کارو څخه فارغه سو نو به راغلی دې ته به یې وهل او عذابونه ورکول او دا به په صبر و تر هغو به وهله چې قوي او جبار عمر به ستړی سو نو به ورته وویل چې زه معذرت غواړم چې ستا وهل راڅخه پاته سو او په دې سبب مې پرېښولې چې زه ستړی سوم که نه دا مې خوښه وه چې نوره دې هم ووهم هغې مسلمانې منځ به ورته وویل چې دا هم د الله جل جلاله کار دی چې ته ستړی کړې نو بیا په دغه ورځ پرېښول او بیا به سبا د دې د وهلو دپاره راغلی او وهل به ورکول عمر رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو هغه ډېر شدید دشمن و په ټولو قریشو کې د مسلمانانو سخت او شدید دشمنان دغه دوه نفره وه چې یو یې ابو جهل او بل یې عمر بن الخطاب او دا منځه هم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رانیول او آزاده یې کړل او مشرکانو به ځینې اصحاب کرام د اوښ یا غوایي په پوست کې وپیچل بیا به په ګرمي کې پر سره ریګ واچول او په ځینو به د اوسپنې زغره واغوستل بیا به پر تودو ډبرو پرېیستل ورونو دغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې عذابونه ورکول سوي دي ډېر زیات دي او د دوی کیسې زړه دردونکي دي قریش چې به د هر چا په اسلام خبر سوه هغه به منع کاوه او عذابونه به ورکول دا خو درته معلومه ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اولې ورځې څخه و اسلام ته په دعوت شروع وکړه او همیشه به د اسلام اظهار او اسلام ته دعوت کاوه مګر قریشو د دې کار څخه منع کاوه او څوک یې نه پرېښول چې اسلام ته دعوت او بلنه وکړي خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عزم کړی و چې همیشه د الله جل جلاله و دین او اسلام ته بلنه وکړي او په هره واسطه سره چې وي اسلام نشر او ښکاره کړي نو یوه ورځ د کعبې شریفې سره د قرآن مجید په ویلو په لوړ آواز شروع وکړه او وایي قریشو بیا د ده په وهلو شروع وکړه ډېر سخت او شدید وهل یې ورکړه سره د دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د قریشو د اشرافو څخه و خو هغو صبر نور ته وکړي او دونه یې وواهه چې وینې پر بهېدلې د سر څخه یې پر مخ او شا دونه وینې راوبهېدې چې مخ یې د سر څخه نه معلومېدې چا چې به ورته وکتل نه پوهېدی چې دا یې مخ دی که څټ او یو بل هغه څوک چې د اسلام او دعوت اظهار یې کاوه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ډېر ضعیفه ډنګر او کوچنی سړی و دونه ډنګر و چې خلقو به د ده پر ډنګرتیا او نریو پښو خندل د ده تر ډنګرتیا پورې یوه قصه یو وخت دا بیا په وروسته کې په مدینه منوره کې عبدالله ابن مسعود د خرما ودرختې ته وختې
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام هم ناستو. د خطونو په وخت کې د عبد الله رضی الله تعالی عنہ د پښو پوندې ښکاره شوې. اصحاب کرامو چې دا د وچې او نری پوندې ولیدې ویې خندل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تاسو د عبد الله پر دنګرتیا خاندئ؟ په والله د ابن مسعود پښې په ترازو کې د احد تر غره درنې دي. نو دغه کوچني دنګر او ضعیف عبد الله ابن مسعود هم په ښکاره سره خپل اسلام اعلاناوه. یوه ورځ یې د کعبې شریفې سره سورة الرحمن په لوړ آواز وایه. قریش پر راټول سوه او د ده په وهلو یې شروع وکړه. دی قرآن مجید وایي او قریش یې وهي چې چپ سه بس ده. مګر ده رضی الله تعالی عنه وایه په دغه وهلو او ټکولو کې یې هم د قرآن مجید تلاوت نه پرېښاوه تر څو چې سورة الرحمن یې پوره ووایه او هغو هم ډېر وهل ورکړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل دا دې په ځان څه وکړه؟ ده ویل یا رسول الله که دې خوښه وي سبا یې بیا وایم. د اصحاب کرامو زړو ته ایمان ننوتلی او دا یې هغه ایماني جوش او جذبه وه. محترم ورونو، هر څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دغه قسم عذابونه او شدید تکالیف واوري، د هغه سره دا سوال او پوښتنه پیدا کیږي چې ولې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګرو ته دا عذابونه او ازارونه ورکول کېده؟ حال دا چې دوی پر حق وه. او ولې الله عز وجل دوی د دغه عذابو څخه نه ساتل؟ حال دا چې دوی د الله عز وجل لښکر وو او په دوی کې رسول الله وو او دوی د الله و دین ته دعوت کاوه او د رب عز وجل په لار کې یې جهاد کاوه. جواب: ښه متوجه سئ، په دې دنیا کې د انسان اول صفت دا دی چې دی مکلف دی، یعنی د الله عز وجل د طرفه د ده څخه غوښتل کیږي چې داسې شیان برداشت او تحمل کړي چې په هغو کې مشقت او زحمت وي. نو اسلام ته دعوت او فی سبیل الله جهاد د دغه مکلفیت تر ټولو مهم جز دی. او دا چې موږ وایو چې موږ د الله جل جلاله بندګان یو، د دغه بندګۍ سره لازمي تړلی او مهم شی دا دی چې موږ به دغه الهي مکلفیت منو. ځکه که زموږ پر غاړه الهي اوامر او مکلفیتونه نه وي پراته، بیا نو بندګي او عبودیت معنا نه لري. زه د الله بنده یم، د چی دپاره بنده؟ خامخا مکلف یم. او د الله عز وجل د پاره د انسان بندگی او عبودیت د الله جل جلاله د الوهیت د ضرورياتو څخه یو ضرورت دی. که موږ په خپلو ځانو کې خپل عبودیت حس نکړو، نو پر الله جل جلاله مو ایمان کومه معنا نه لري. چې د دې ټولو خبرو مقصد او معنا دا سو، کوم وخت چې یو انسان مؤمن سو، هغه باید خپل ځان عبد او بنده وبولي. کوم وخت چې عبد او بنده سو، هغه باید ځان مکلف وبولي. کوم وخت چې مکلف سو، نو د مکلفیت سره د مشکلاتو تحمل کول او د نفسي خواهشاتو سره جهاد او مقابله کول تړلي او ضروري دي. نو د دغه مقصد دپاره په دې دنیا کې د الله په بندګانو د دوو کارو عملي کول واجب او ضروري دي. اول، د اسلام دین ټینګول او د واقعي اسلامي ټولنې جوړول. دا اول مکلفیت زموږ پر غاړه. دوهم، د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره د سختیو، مشکلاتو او خطرو قبلول او د دغه مقصد د پوره کولو دپاره د مال او سر شندل. یعنی الله عز وجل موږ په ایمان مکلف کړي یو او د ایمان تر څنګ یې موږ د هغه مشکلاتو په زغملو مکلف کړي یو چې موږ د دغه ایمان و مقصد ته رسوي. که څه هم دغه تکالیف او مشکلات ډېر خطرناکه او درانه وي، که د الله عز وجل اراده وای، پس له ایمانه به د اسلامي ټولنې د جوړولو دپاره لارې چارې اسانه کړي وای. مګر یا په داسې کېدلو کې زموږ عبودیت و الهي دربار ته نه معلومېدی او نه ثابتېدی. موږ دا نسوی ثابتولی چې موږ د ایمان د اعلان څخه خپل ژوند او مال پر الله عز وجل خرڅ کړي دي او زموږ ټولې غوښتنې او خواهشات د هغه څه تابع او پیرو دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راوړي دي. دا مو نسوی معلومولی. که دغه تکالیف او مشکلات نه وای، بیا نو مؤمن او منافق، صادق او کاذب پر دغه لار یو قسم تله او یو د بل څخه نه پېژندل کېده. نو ځکه هر هغه څه چې د اسلام و داعیانو او مجاهدینو ته د اسلامي ټولنې د قائمولو په لار کې پیښیږي، دا د تاریخ د شروع څخه په کون کې الهي قانون او الهي طریقه ده چې دغه درې شی د هغه غوښتنه کوي. اول، د الله جل جلاله د پاره د انسان د عبودیت لازموالی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دوهم، د عبودیت سره مکلفیت تړلی دی، یعنی کوم وخت چې بنده سوې نو په یو څه مکلف هم یې،
هیڅ نر او ښځه نشته چې دوی د بلوغ سن ته ورسیږي او د الله عز وجل د طرفه څخه دې مکلف نه وي چې اول په خپل ځان کې اسلامي قوانین عملي کړي او بیا د اسلامي ټولنې د جوړولو کوشش وکړي او دغه هدف د حاصلولو په لار کې به ډېر تکالیف او آزارونه قبلوي تر څو چې د مکلفیت معنا ښکاره او موجوده سي. دریم، د صادق او کاذب ښکاره کېدل او معلومېدل. که خلق یوازې پر داسې حال پرېښول سي چې فقط په ژبه سره د اسلام او د الله جل جلاله د محبت دعوه وکړي نو صادق او کاذب سره یو شی سو. مګر یا ابتلاء او امتحان هغه ترازو دی چې صادق د کاذب څخه جلا کوي، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة العنکبوت په اولو آیاتو کې فرمایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني آیا خلق دا ګمان کوي چې دوی به پر دغه پرېښول سي چې فقط ووایي موږ ایمان راوړی دی او دوی به امتحان نه کړه سي او خامخا موږ امتحان کړي دي هغه کسان چې تر دوی د مخه او خامخا به الله جل جلاله فعل ظاهري سره هغه کسان معلوم کړي چې صادق دي او خامخا به معلوم کړي هغه کسان چې دروغجنان دي. همدارنګه رب عز وجل د سورة آل عمران په 142 نمبر آیات کې فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني آیا تاسو دا ګمان کوئ چې جنت ته به ننوځئ حال دا چې الله به ستاسې څخه هغه کسان نه وي معلوم کړي چې جهاد یې کړی دي او هغه کسان نه وي معلوم کړي چې پر سختیو یې صبر کړی دي؟ هیڅ کله داسې نه ده، بلکې الله عز وجل په ظاهري علم سره صادق او کاذب معلوموي، مجاهد او تشدیدونکی معلوموي، ولولو درجو او نعمتو ته هغه کسان رسیدلای سي چې د الله جل جلاله په لار کې هر قسم ستړیا او تکالیف قبول کړي، د ځان او مال د قربانولو دپاره همیشه تیار او آماده وي. دا د بندګانو دپاره الهي قانون دی او په الهي قانون کې حتی د انبیا او صدیقینو سره تغییر او تبدیل نسته. فلن تجد لسنة الله تبدیلا. نو د همدغه مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم او تر ده صلی الله علیه و وسلم د مخه ټول انبیا آزار سوي او زهیر سوي دي او د همدغه مقصد دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب کرام زهیر سوي دي تر داسې اندازې چې ځینې یې تر عذابو لاندې شهیدان سوي او ځینې یې ړانده سوي دي سره د دې چې دوی د الله عز وجل په حضور د ډېر فضیلت او لوړ مقام خاوندان وو. نو د دغه معلوماتو په نتیجه کې دا را معلومه سوه چې دغه عذابونه او آزارونه تکالیف او مشقات هغه طبیعي لار ده چې الله عز وجل د مسلمان او د ده د مقصد په مابین کې ورته ایښې ده. یعنی مسلمان و خپل مقصد ته هغه چې دوی په مکلف دي په هغه اندازه ورنږدې کېږي کم چې دوی په کمه اندازه په دغه لار کې تکالیف او زحمتونه ویني او په دغه لار کې شهیدان ورکوي. نو ځکه که مسلمانان د دین او اسلام په لار کې تکالیف او زحمتونه وویني، بند او شهادتونه وویني، دوی د دا نه ښایي چې ناامیده سي، بلکې برعکس دا هغه کار دی چې د دغه دین د طبیعت سره برابر او موافق دی. دا هغه لار ده چې دوی و مقصد ته رسوي. یعنی که مسلمانانو د الله عز وجل د اوامرو د اطاعت په لار کې د اسلامي ټولنې د جوړولو په لار کې هر څونه تکالیف او ضررونه ولیده، دوی باید یو او بل ته د نصرت زیری ورکړي، ځکه دوی په دغه قربانیو وبري او نصرت ته ورنږدې کېږي. او د دغه خبرې دلیل د خباب ابن الارت په قصه کې واضحه او روښانه دی. کوم وخت چې د ډېر عذاب تر لیدلو وروسته هغه چې د بدن ډېره حصه یې په سرو او تودو ډبرو ور اوتو کړې وه او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او د دغه عذابو شکایت یې ورته کاوه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه یې غوښته چې د مسلمانانو دپاره د نصرت دعا وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم جواب هم په دغه معنا سره و که تا ته د الله جل جلاله په لار کې دغه آزارونه او تکلیفونه عجبه معلومیږي نو پوه سه چې مقصد ته د رسېدو لار دغه ده او د ټولو هغه کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی دی دغه الهي قانون دی. ډېر کسان د دین په لار کې د سر څخه تر پښو پورې د اوسپنې په ژمنځو ژمن سوي دي، د اوسپنې په اره سوي دي، خو دې عذابو د الهي دین څخه نه دي منع کړي. که ته په دغه عذابو کې د بري او نصرت څخه د ناامیدۍ دلایل یا علامې وینې ته خطاوتلی یې، بلکې حق او ثابته خبر دا ده چې ته په دغه عذابو او دردو کې پر هغه لار رهیه چې وبري ته دې ورنږدې کوي او په والله الله عز وجل به دا دین ژر کامیابه کړي تر داسې اندازې چې یو سړی به د صنعا څخه تر حضرموت پورې ځي او بې له الله جل جلاله د بل شي یا چا څخه به نه بیریږي. ورونو د دغه مقصد د اثبات دپاره ډېر دلایل او مثالونه شته،
خو زه د مضمون د اوږدوالي د بیرې تر نور څه ویلو تېرېږم او فقط د الله عز وجل په هغه قول سره کفایت کوم کم چې د سورة التوبه په 111 نمبر آیات کې فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يعني بشک چې الله عز وجل د مؤمنانو څخه د دوی ځانونه او د دوی مالونه رانیولي دي چې خپل ځان او مال په فی سبیل الله جهاد کې قرباني کړي په چی شي رانیولي دي چې دوی لره جنت دي مسلمانان د الله عز وجل په لار کې جنگونه کوي تکلیفونه او زحمتونه زغمي نو کله مسلمانان کفار وجني او کله د کفار مسلمانان شهیدانوي د ارقم ابن ابي الارقم کور دغه عذابو او ازارو په وخت او مقابل کې د پوهې او حکمت کار داو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان د اسلام د اعلانولو او ښکار کولو څخه منع کړي که په خبرو سره وي که په عمل سره مسلمانان باید خپل اسلام ښکاره او اظهار نکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره باید په سری ډول یا په پټه یو ځای شي ځکه که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو سره په ښکاره او د مشرکانو په حضور ټولنه او اجتماع وکړي په دې کې هیڅ شک نشته چې کفار په هر وسیله سره چې وي د دوی په مابین کې لرېوالی راولي او د دې امکانات شته چې د مسلمانانو او مشرکانو په مابین کې دې جنګونه وشي او داسې هم یو وار پېښه شوه هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب د لمانځه او عبادت لپاره د مکې مکرمې په شیلو کې سره یو ځای کېده د کفارو څخه یو څو نفرو دوی ولیده نو کفارو بدې او ناوړه خبرې ورته وکړې په نتیجه کې جنگ ته سره ورسېده نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کفارو څخه یو سړی داسې وواهه چې وینې یې ور وبهولې